ای بڑا دا څومره درانه دي سعودي کې بله کار مزدوري کوه او دلته دا اوبه داسې ملا پاس خېژوه اولاده دا خان وده د خان ګوره قلار وتا کې وده زه به درشمه خلاص چې نن ورسره خبره سپېرو به دې سره د دې دا چرګوړي بچي نه دي هره ورځ ما بچي وویل دلته مزدوري به له کوه اوبه به له راوړه هلته به ته خان ته هلته په سعودي عرب کې هم د مزدوري کوي نن ورسره سپینو به دې سړي سره چرګوړي بچي راځي ایله زما بچي وایي دا ښه کار نه دی دا سره کم وروروري ده لا چې نن ورسره سپینومه بازار له زه سودا وله راوړه په سعودي عرب کې مزدوري وله کوه دلته راځه دا د خان غوندې زندګي کوي دلته پروت دی را سره نن ورسره بس خلاصوم وروروري نشته ټوله پټه ټول شی ده به بس بېلېږه بسې اوبه مې له راوړه چرګانو غوندې بچي ګوره هغه هم زما بچي وایي ته به ور سوداګانې مې له کوه داسې خو نه کېږي چې زه به ستا بزدور یم فقط ستړې بګ دغه ګوره دلته دا چت کوه خلاصه لالا او لالا لالاو خلاص داسې دی لالا ای لالا لالا څه شی دی لالا کوزه راغلی دلته راته بلنګه ناست خبره کېږي بیا څه شی کوم ځای راوړه بیا نه وې راوړه هره ورځ تعزیري بیا څه کړه بیا لکه چې ښځې له غوږو کې پیچکاریانې کړي دي څه شوی ده بیا خلاص لالا څو خبرې مې ته کولې هغه د څه خوله پلو دې پلو که څه شوی ده سمه صفا خبره راته وکړه په زړه څه خیره پروت دی لالا داس خبره ده که نه چې بېلګه به ګزاره نوره نه کېږي بېلتون به ولې نه کړې خوارۍ تنګسې ما په ځان تېرې کړې سعودي له لاړمه 5 کاله بعد 3 کاله بعد 6 کاله بعد به راتلمه ستاسو خاطره مې په ځان شپه ورځ یوه کړه چې چاته لاس ونه نیسي چاته کم را نه شي چې واده مې دله وکړو اوس پاسه په سر راته راوختې اوس یې چې زه بېلګم ته دومره تکړه یې ته به ځان وساتې ولا بس لالا بېلګه به ښه بس زه دغه د مزدوري کوم د سعودي عرب کې تا سره دا معلومات نه کې راجواړه ده د کور د پیسې راځي نه معلومیږي بل دا واړه ویلو بچي نه دا چورګوړي دي څه شی دي هغه زما بچي هره ورځ وایي بس ورورګري مې همدغو نه یې نوره نه کېږي په تکړه شي ته یې مخکې وکړه کامدانا ته محتاجه نه شوې زما بیخ پوته ونه لوېدې بیا راته بل څه وایه ځان ساتنه کور ساتنه ډېر سخت شی دی ګوره ما دې لاسو ته وګوره رګونه به پکې ښکاره کېده اوس دا سکیلي کیلي دي بس لالا بېلګه ما پوله پټۍ او چرګان او غاګۍ او غواګانې او بس هغه موټر چې دی دی هغه ټریلر چې دی دی دا کرولا چې دا بېلوی بس خلاص لالا تا به د نوره خط به ورورولي نه کېږي خو زه نه ډارېږم موږ د دعوت ډاکډر موږ هم مزدوري کوو ته هم که معلومېږي نو بس نه کېږي ورورولي که بس بېلاوه پوله پټۍ ټول هر څه بېل که راته ورور نه کېږي زما او ستا ته راشه ته ګوره وران چا پوی کړی ته راشه ته خو زما ډېر نازولی ته خو زموږ کشر ورور یې تا پورې ما څومره خواريانې کړي ته لږ راشه ته راشه تا ته زه غوږ کې پټه خبره کړم مګر ته خو تلې راشه پوله پټۍ ته اوس دومره زیاده شخ نه کاکه مشر یې ګوره کشر نازولی مې رالوی کړی ته تلې راشه ته راشه دلې راشه زما دلته لږ نږدې را سره کښېنه دا لالا بېلګه به ستا ښځه ناسته مه لکه خو زما ښځه وګوره تور مخې نیولی ګرځي لاسونه ټولې خلاص بس بېلګه پوله پټه بېلوه را سره ښه ته راشه راځه بیا لږ راځه ته دې پله راشه ته نږدې را سره کښېنه راځه دا زه به نږدې نه درځم بېلګه به بس خلاص راشه صاحب به مخ راپوه خو دغه ځای کې کښېنه ښه بیا داګې ګوره داسې کار دی وروره صفا خبره درته کړمه بوڅو لاندې اوبه سره نه بیامه غوا خسه دا خوا سیم زما دي ځکه ستا ښځه سره نه بلده نه ده هغه خو
هغه کار چېرته کا ته خپلې ښځې صفت کړې اوس باغ ورته ښکاري نه او بل هغه ګلمیر نه به چې پټۍ اخیستی 100 لکه هغې روپۍ راغلي 1 روپۍ ده پکې نه خلاصه کړې دا ټیلر ما چې اخیستی هم دې کې هم پیسې نه خلاصې کړې کرولا ما چې اخیستی دې کې هم پیسې نه خلاصې کړې نو ته څه حق ما نه غواړې بس صحیح ده لالا ما ټیلر کې هم پیسې نه دي ورکړې غوا خوسیا دې هم ستا شي پټۍ هم دې ستا شي هېڅ شي کې مې پیسې نه ورکړې بس بېلګه زه ګوره کرولا ته خو هسې ځوان زلمی ګرځېدی شې کرولا زما شوه زما پکې ګرځمه ښه به ښکارمه ته به هم راباندې ښه ښکارې او پاتې شو ټیلر ستا خو یو زوی دی زما خو مال د خدای بچي ډېر زیات دي پوه شوې هغه ما ته راوباښه پوه شوې هغې نه هم تېر شه هغې کې هم لانجه ما اچوه او نور بس بیل شه نو لالا بس صحیح ده هغه چرګوړې چرګې هګۍ الوټې نور سامان به څنګه شي هغه به څنګه کږي داسې کار دی چې ستا ښځه بچې هماغه ستا زوی قرار کا ما ته پته نه غوا کړی شي او نه چرګوړي کړی شي ځکه چې نه یې شي کړی ما ته پته هغه ما ته راپرېږده هغې نه هم تېر شه هغه دې شي نه پورې مه نښله هغه ما ته ته بیا هم ښی دلته سعودي کې پروت یې مزدوري کړي ښی یو ښځه یو زوی ده تاسو به چی خرچوئ او زما خو مېلمه هم ماله راځي ځکه چې هر څه ماله راځي مړه ژوندی هم ما ته پته چې په ما راځي تا نه څوک پوښتنه نه کا ځکه زه مشر یم د کور ټول مخ ما ته راوړي دا ټول نه تېر شه بس دا مال راکړه بچې خپل مال باندې ګزاره کړه بس صحیح ده لالا پورې دکاندار چې دی 1,000 روپۍ قرضداري 15,000 به ته ورکړي 15,000 به زه ورکړم ښه ګوره 10 لکه مې الله ویزه اخیستې بېلتون چې راغی باید هر څه سره بیل کړو دا نشته چې دا نه دا څومره ښه حساب مر سره وکړه ته په خوشحاله وې دا سامان مې چې سلیم کړ 10 لکه ملا ویزه اخیستې ده 100 لکه نورې کال ګټې دا 10 لکه دا 10 لکه به هم سره په من نیمو ځکه چې ورورولې بېلتون چې راشي باید هر څه سره نیم کړو او دا دې سره چې دي دکاندار افغانۍ پاتې دا مستا واده کې سامان راوړی دا باید ته خلاصې کړې ځکه چې باید سم په حساب باندې سره وچلوو ګوره دا تقسیم مله وکړه ته په خوشحاله یې که نه د کلي ملک هم ولاکه دا تقسیم دله وکړه لکه ما چې له وکړه ستا په خوښه مار څه ومنله ما خیر دی زه پکې تاوان وکړم خو چې ته مقصد خوشحاله یې پوه شوې او بس لالا چې ته خوشحاله یې ښه 15 لکه دې یو قرضداری کړه به 10,000 دې بل قرضداری کړه به بس ته دا ښه انصاف بس پاسوکه دا کمبل او بالښت پرېږده دا هم زما د خسر د کور نه راغلي واخله دا کمبل هم واخله دا بالښت هم واخله خو انصاف بر سره وکړه ټول سامان به درکړل لکه اوس دغه کمبل واخله ځه اوسه بس غوسه کېږه به لالا غوسه کېږه به بس دا واخله دا دې ستاسې تا ښه انصاف وکړه لاړه به ده نه زه مړه خپل پټو کې سات تېرومه